ماکروفاج څه ډول حجرات دي او څه ډول میکروبونه له منځه وړي؟ ماکروفاجونه معمولا د وینې په داخل کې باکتریاوې، وایرسونه او نور میکروبونه له منځه وړي. ویډیو کې تاسو باکتریاوې وینئ چې د حرکت په حالت کې دي. بل لور ته تاسو ته په ویډیو کې ماکروفاج هم درښایو. دغه کروي شکل د ماکروفاج دی. اوس څه ډول دغه ماکروفاج باکتریاوې له منځه وړي؟ ګورئ، ماکروفاژونه د کاذبو پښو په واسطه یا د پښو او لاسو په واسطه چې دوی په ځان کې رامنځته کوي، د هغې په واسطه یوه باکتریا یا یو میکروب رانیسي. دلته ګورئ دغه میکروب یې راوني او بالاخره دغه میکروب ته په خپله ګېډه یا په خپل ځان کې ځای ورکوي او بلغه کوي چې دې ته موږ فاګوسایتوسیس وایو. ماکروفاژونه د بدن دفاعي حجرات دي چې میکروبونه له منځه وړي.